سلامونه دوستانو د باینانس او کریپټو کرنسي زده کړې مینوالو په دې لږ تاسو پر تروغ جوړ وای نن نو تاسو ته د یو ډېر مهمه ویډیو سره حاضر شوم دا چې موږ په باینانس کې تاسو ته ټریډینګ معرفي کړو څنګه موږ ټریډینګ کولی شو موږ په سپاټ ټریډینګ باندې خبرو کې تر ویډیو کې مو فیوچر ټریډینګ باندې خبرو وکړه تاسو ته پوره غته چلی کړی دی نن راځو په باینانس کې یو بل مهم ټریډینګ چې دا هغه کافي ټریډینګ دی چې موږ نه دغه هم پاتې شو په باینانس کې کافي ټریډ چې ډېر مهم دی او ډېر اسانه هم دی او هم مثبت ځانګړتیا لري هم منفي لري دا چې څنګه دی زه تاسو ته په دغه ویډیو کې پوره معلومات درکوم دوستانو باینانس کې کافي ټریډینګ چې دی د هغه کسانو لپاره خو بيخي غوړه دی چې څوک په ټریډینګ باندې نه پوهیږي یا نوې سٹارټ کړی دی هغه کسان چې مقصد په ټریډینګ هیڅ نه پوهیږي ټریډینګ نه دی صرف تاسو وکړئ سپاټ فیوچر ټریډینګ سره لږ ځان بلد کړئ نور ټیکنیکل انالیسس سمونی وزدا نو بیا راشي کافي ټریډ شروع کړئ کافي ټریډ تاسو لپاره غوړه اپشن دی نو څنګه هغه د چې دوستانو په باینانس کې کافي ټریډینګ دي ته ویل کیږي چې په باینانس کې بعض غټ ټریډران دي هغه ټریډران چې دوی کلونه په ټریډینګ کړی دی په کریپټو کرنسي کې او اوس راغلي باینانس کې ټریډینګ کې د میاشتې یا د ورځې په زرګونو ډالر ګټي تاسو کولای شئ چې د هغو ټریډرونو کافي کې د هغو سره خپل ټریډینګ وکړئ دا چې څنګه ټریډ کوي تاسو ټریډ به سره لګي په کم کوین د چې ګټه کې تاسو ته به ګټه درکول کېږي د تاوان کې تاسو ته تاوان خو د ټولو غوړه خبره ده چې هغه ټریډران زیاتره وخت ګټه کوي نو تاسو هم سره ګټه کولای شئ خو هغه کسان چې ټریډینګ باندې پوهیږي زید هغه بیا مه کوئ ځکه تاسو په خپل مهنت وکړئ خواري وکړئ کوم کسان چې په ټریډینګ پوره بلد دي هغه په خپل مهنت کې خرید کوي په خپل ټریډینګ چې دا تاسو تر نظارت لاندې وي پیسې تاسو په لاس کې د هر څه تاسو په خپل اختیار کې د خپل هڅه وکړئ خو هغه کسان چې نه پوهیږي تاسو به کافي ټریډینګ وکړئ په کافي ټریډینګ کې پیسې تاسو په لاس کې دنده چې د بل چا په لاس کې صرف تاسو یو هغه سره قرارداد کوئ چې دومره پیسې له مخې زما پیسې مو واخله ټریډ کوه خو پیسې چې دي هغه بالکل تاسو په لاس کې دي راځم په دغه کو پوره طریقه درکایم چې مو کافي ټریډینګ څنګه کولی شو دغه مکمل سیټینګ سټاپ لاس ټیک پروفیټ ټول شان درته ښایم ویډیو سره تر پای پورې ګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ او که چېرته ویډیو خوښ شوه لازم در سره لایک کړئ موږ ته یو خوندور کمنټ په دغه ویډیو باندې وکړئ څومره مو چې وس کېږي خپل ویډیو ملګرو سره شیر کړئ نو دوستان د کافي ټریډینګ لپاره به تاسو په خپل موبایل کې باینانس سره شي باینانس کې دلته والټ اپشن ته راشي تاسو باید خپل پیسې په سپاټ والټ کې ولرئ دا تاسو ته ښکاري چې خپل پیسې چې په سپاټ والټ کې لرم اگر وروسته دوستان تاسو د کافي ټریډینګ کول لپاره راشي دغه فیوچر باندې به کلیک وخلئ فیوچر باندې کله چې فیوچر باندې کلیک واخیسته دلته تاسو ته راځي دوستانو ښکاري کافي دا کافي ټریډینګ تاسو ته خپل معلومیږي دلته په دې کافي ټریډینګ باندې کلیک واخلئ که چېرته دلته کافي ټریډ تاسو نه راتلل دوستانو یو بل طریقې نه هم را پیدا کولی شئ بیک بشاته راشئ هوم سکرین ته او دلته په دې سرچ کې تاسو ورته کافي ټریډینګ ولیکئ دلته به تاسو ورته ولیکئ کافي چې کافي مو ولیکل تاسو سرچ کړئ دلته تاسو ته راځي کافي ټریډینګ دغه ځای نه هم ورتللی شي خو ښه خبر ده چې دغه فیوچر له لارې ورشئ فیوچر ته به راشئ په کافي ټریډ باندې به کلیک واخلئ کله هم دوستان تاسو راغلی په کافي ټریډ باندې مو کلیک واخیستم دلته دوستان تاسو ته دغسې یو فینل خلاص شي ګورئ په دې کې ټول هغه کسان راځي چې دوی په باینانس کې ټریډینګ کوي غاټ ټریډران دي ټریډینګ شروع کړی ده اول به راشئ دلته تاسو په دغه 7 ډیس ښکاري دا اپشن به کلیک کړئ دا به تاسو 10 ورځ ته واړوئ ځکه په 13 ورځو کې تاسو دوی ټریډینګ وګورئ چې څومره ګټه کړې ده څومره یې تاوان کړی ده که تاسو د ډېر وخت لپاره ټریډ ورسره کوئ د 10 ورځو له مخې کتلی شئ چې 7 ورځو له مخې هم کتلی شئ چې څومره وخت تاسو خوښ وي نو په دې کې اوس دا ټریډران موږ ګورو چې کوم یو ډېره ګټه کړې ده اوس که راشه دغه ول ټریډر موږ وګورو ګورئ په 13 ورځو کې دغه ټریډر چې ده 4,600% ګټه کړې ده د لاندې ورپسې دومره ګټه کړې ده لاندې دومره مقصد بیخي اوس تاسو د یو دغه ټریډر ټریډینګ وګورئ سمپل په دغه صفحه باندې داسې کلیک واخلئ کله چې دغه باندې کلیک واخیسته دغسې دلته تاسو ته وایي چې دا د تیر 21 په 10 ورځو کې کېږي چې 21 ورځې ټریډ کوي دومره کسانو 200 کسان ټریډ کپی کولی شي 21 کپی کړی دی ټوټل 52 کسانو کپی کړی دی بعضو لیفټ کړی دی او موږ ټریډران چې کوم دی هغه یو سل یو شپېته ورسره کپی کړی دی دا بعضې نور دي مارجن بیلانسونه د هغې نه تېرېږو لاندې راځو دوستانو په دې کې مهم اړخ چې دی هغه دغه یو ده دا تقریبا په تېر 21 ورځو کې 14 پوزیشنه نیولي دي چې 11 پکې ګټه ده او وین ریټ تر ټولو مهم چې زموږ تاسو لپاره دغه وین ریټ دی دوستانو دغه تاسو ته ښکاري دغه وین ریټ چې د 4% دی دا یو غوره ټریډر ده تقریبا په 14 ټریډرونو کې چې دي 11 ټریډرونه 11 ګټه کې دي 2 ټریډر تاوان شوي دي چې دا یو غوره ټریډر ده زموږ تاسو لپاره چې لاندې راشئ دلته تاسو دغه کلوز اوپن پوزیشن کتلی شئ چې اوس مال په ګټه کې روان دي خو د خپله بند کړي دي اجازه نه ده ورکړي چې څوک د ټریډینګ وګوري پوزیشن هیستوري ته به راشو چې څومره ټریډرونه په ګټه کړي دي څومره تاوان کړي دي دغه هغه ټریډرونه دي چې د مقصد ګټه پکې کړې ده بیخي مقصد زیاته ګټه کړې ده اوس تاسو دلته ښکاري چې
د یو ټریډ کې مقصد $1300 ګټلې دي بلکې 2000 ګټلې دي بلکې 5000 ګټلې دي دغه تاسو لاندې راځي مقصد دا یو غوړ ټریډر دی بخي زیاتې ګټه کړې دی بلکې 4000 ګټلې دي نو بهترین ټریډر محتوی ورته ویلی شو تاسو د هر پوزیشن کلوز او اوپن پرایس هم ښکاري دلته تاسو ته ښکاري چې د سولانه په 143 کې اخیستې ده لانګ پوزیشن کې ټریډ لانګ نیولې ده لانګ ټریډ نیولې په 143 کې اخیستې ده انټری پرایس انټری کړی د په 144 کې خرڅ کړی ده نو دغه تاسو ته ښکاري چې مکمل ویډیو د 1500 سولانه په اندازه ټریډینګ کړی دی چې بخي زیات پیسو ټریډینګ کړی ده خو دوی غټ ټریډران دي بخي ډېر پیسو ټریډینګ کوي بلې په سولانه کې کړی دی بل تقریبا اکثره په سولانه کې ټریډونه کوي تاسو به داسې یو ټریډر پیدا کړئ چې هغه په ډېرو کوینونو کې ټریډ کوي کوشش وکړئ په غټو کوینونو کې چې کوم ټریډینګ کوي هغه ما فالو کوئ نو مقصد که تاسو پیسې ډېرې لرئ خو ښه خبره ده هغه هم ورسره کولی شي خو داسې ټریډر وکړئ چې په کوچنی کوینونو کې چې قیمت یې ټیټ په هغو کې ټریډینګ کوي اوس دغه یو ټریډر موږ ګورو دا تقریبا که موږ ورته راشو د دې وین ریټ هم بیخي خوندور دی 2% ده 15 ټریډونه یې کړي دي 30 په ګټه کې روان دي یو ښه ټریډر ورته ویلی شو نو دا اوسنی یو ټریډ لګولی تاسو ته ښکاري 9% په تاوان کې روان دی چې تقریبا د چې کوم ټریډ د اوس لګولی دی د 2300 USD ټریډ ده په هغې کې اوس مهال تاوان چې کوم روان دی 2900 دومره ډالر دی په تاوان کې روان ده او ټریډ یې په بیټ کوین باندې کړی دی په بیټ کوین باندې شارټ ټریډ لګولی شارټ د سور اس چې ورسره لیکلی اس معنا شارټ بي دغه ځای کې چې بي لیکل شوي بي د لانګ په معنا ده دغه ځای کې چې بي لیکل شوي بي د بای په معنا ده بای یعنې په لانګ کې ټریډ لګولی او مارکیټ پرایس ده مارکیټ په دغه قیمت کې انټری پرایس دغه ده او دا د مارکیټ پرایس دی نور په 2.0 کې اخیستې ده اوس بیټ کوین پورته شوی دی 3.0 ده خو وروسته کېدای شي بیا ډاون شي او که پوزیشن هسټري موږ وګورو چې د څومره ټریډونه مقصد نور کړي دي هغه دلته تاسو ته ښکاري چې یو ټریډ کې تقریبا دا وایو کې تاوان کړی دی د نور کې چې دي اکثره ګټه کړې ده تاسو ته ښکاري چې زیاتره یې ګټه کړې ده دوستانو په دغه طریقه تاسو د یو چا ټریډ چې د هغه کافي کولی شي زه په 2 ورځو کې وګورم چې ورځو کې څه حالات دي مقصد زه د یو ټریډ کلیک کړم او غواړم د دغه ټریډ چې د هغه کافي کړم نو دلته چې دوستان تاسو راشئ تقریبا دغه ټریډر چې دا یو غوره ټریډر ورته ویل شي 1% وین ریټ دی په 23 ټریډرونو کې 21 ټریډر په ګټه کې روان دي یو ښه ټریډر د غوره ټریډر د 2 پوزیشن اوس مهال نیولې دي یو پوزیشن کې 3% په ګټه کې روان ده چې 2900 USD کېږي او بل 9.5% په تاوان کې روان دی پیپ کوین اخیستی د پیپ USD باندې دغه کې 2000 په تاوان کې روان دی چې بخي ډېرې پیسې دي مقصد په دیو کې خو ښه تاواني شوی دی بلکې په ګټه کې روان دی خیر په هر صورت دوی غټ ټریډران دي دوی غټ د ډېر وخت لپاره ټریډ کوي لانګ وخت ورته ګوري پوزیشن هسټري کې وګورو دا اکثره ټریډونه په ګټه کې تاسو ښکاري بخي ډېرې پیسې پکې ګټلې دي نو اکثره په ګټه کې دي اوس د ټریډ څنګه موږ کپی کولی شو دلته موږ ټریډ اپشن هم لري موږ ورچوال پیسې باینانس کې تاسو ته درکول کېږي په هغه سره کپی کولی شو خو موږ ریل پیسې غواړو ریل لپاره د لاندې کافي اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ اوس زه غواړم دغه کس ټریډ کپی کړم ټریډ به څنګه کپی کوو ګورئ موږ ته داسې صفحه خلاصېږي دلته 2 اپشن موږ ته راځي یو فکس ریشیو ده بل فکسډ اماونټ ده دواړو څخه استفاده کولی شي خو دغه فکسډ اماونټ چې دا غوره دی په دې باندې اول خبره کوو دي کې تاسو دومره چې کله تاسو راشئ دلته اوس تاسو ټریډ ورسره لګولی څنګه او دلته به راشي تاسو سره څومره پیسې دي تاسو غواړئ څومره پیسې په ټریډینګ کې د ده سره ولګوئ صرف دغه کولی شي یعنې زه ورته وایم چې زما $10 د ورسره په ټریډینګ کې ولګېږي صحیح $10 دغه نه ورسره تاسو راشئ زما اماونټ خو کم د خیر په هر حال او تاسو پیسې باید خاصتاً په سپاټ والټ کې ولرئ دا ګورئ دوی څه درته وایي تاسو ته وایي چې تاسو پیسې باید په سپاټ کې ولرئ مخکې مو تاسو ته ویل سټاپ لاس درته راځي تاسو ته وایي چې څومره پیسې چې ستاسو په تاوان کې روانې شي د ده سره تاسو غواړئ د ټریډ دې بند شي دا عموما کنه موږ ورته وایو چې مقصد لاس پیسې چې زما تاوان شي زما ټریډ دې بند شي نور ورسره نه غواړم نو وایي $100 چې تاسو تاوان شي د مقصد ستاسو پیسې به راوګرځي خو په هغه حالت کې چې کله په تاوان کې روان شو د ایډوین سیټینګ باندې دلته خبره کوم خو د هغې نه مخکې راځم دغه فکسډ اماونټ تشریح کوم فکسډ اماونټ چې دا غوره دی یو څه تر د بل په هر حال تاسو په کوم یو ټریډینګ کوئ خو دا په دې غوره ده چې دغه کاسټ پر آرډر کاسټ پر آرډر څه مطلب
نو خاص پر اړه دی مطلب چې تاسو توای چې تاسو په یو پوزیشن کې څومره پیسې غواړئ په یو ټریډ کې ورسره باندې کوي. نو دوستانو دلته موږ تاسو د یو ټریډ لپاره ورته اماونټ لیکلی شو. تاسو ته وایي چې یو په ټریډ کې تاسو څومره ډالر بندول غواړئ. زه ورته چې زما په یو ټریډ کې د زما 50 ډالر بند شي یا 100 ډالر دې بند شي که نه. نو 100 ډالر په یو ټریډ باندې بند شول. تاسو ته وسوي چې څومره ټریډونه تاسو غواړئ چې کافي کړي د شخص څخه، یعنی په څو کوینونو کې د ټریډینګ کوي. د یو کوین لپاره موږ 100 ورسره ولیکل، د یو ټریډینګ لپاره یو آرډر لپاره. نو ګورې ما ورته ویل چې په یو ټریډ راته 100 ډالر مصرف شي که نه. اوس تاسو ته وایي چې د څو پیسو تاسو ټریډ غواړئ. نو زه ورته وایم چې 1000 ډالر 1000 ډالر زه په ټریډینګ کې تاسو ته پرېږدم، تاسو ماته ټریډ وکړئ. تاسو ته وایي چې تاسو 10 ټریډونه دڅخه کپي کولی شئ، یعنې په یو ټریډ مو 100 ډالر مصرف راځي. نو دغسې تاسو کولی شئ. اوس تاسو ته وایي چې تاسو سټاپ لاس څومره ورته ږدئ، مقصد د هر ټریډینګ لپاره که دی کوین کې چېرته په یو کوین کې په تاوان کې روان شي. زه ورته وایم 10% چې دی په تاوان کې روان شي. دلته ګورئ، دلته اماونټ دی، مقدار ده، او دلته فیصدي ده، پرسنټیج سره ده. نو دومره تاسو کولی شئ. دوی درته وایي چې مقصد که چېرته دی په تاوان کې روان شي، دغسې حساب کتاب دلته تاسو ته مکمل ډیټایلز ښودلی دی، هغه تاسو ولولئ. هغې نه وروسته دوستان راځي دلته دغه اپشن تاسو ته راځي ایډوانسډ سیټینګ، په دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. د دې څه مطلب دی دوستانو، په دې کې تاسو ته دغه اپشن راځي ټریډر مارجن موډ. په دغه چې کلیک واخلئ، دوه اپشن تاسو ته راځي، یو لیډ ټریډر مارجن موډ دی او بل فکسډ موډ دی. په دې مطلب چې تاسو ته وایي چې تاسو دغه ټریډر سره کراس کې ټریډ کول غواړئ که ایسولیټډ غواړئ، هغه دواړه تاسو انتخابولی شئ. خو دغه بس تاسو لپاره غوره وي چې ټریډر ته مخې په تاسو خپله خوښه ده چې هر یو کې تاسو کوئ. خو زما په نظر چې ټریډر چې په هر ډول خوښه وي، که ایسولیټډ کوي که کراس کوي، خو غټ ټریډران خو په تاسو په یاد ولرئ چې اکثره کراس راځي. کراس چې راشي نو دلته یو خبره بل ډول ده بیا، ځکه دلته پیسې خو موږ خپله اماونټ ورته ایښی دی د هر ټریډ لپاره. نو ټریډر ته دا مسله پرېږدي چې هغه څه ډول ټریډ کوي. او بل پاتې شو لیوریج تاسو دلته راشئ. لیوریج د ټریډر په خوښه کوي که تاسو، نو دلته چې راشئ تر 10 پورې لیوریج تاسو ورسره نیولی شئ چې بیخي خوندور لیوریج دی چې څومره تاسو ورسره نیسئ. زما په نظر چې ټریډر سره پرېږدي چې ټریډر په کوم ډول خوښه وي، هغه دې تاسو ته لیوریج نیسي. او بل دوستان تاسو ته وایي چې ټیک پروفیټ او سټاپ لاس څومره لګوئ. ټیک پروفیټ او سټاپ لاس هلته دوستانو یوه خبره هم باید هېره نشي، دلته چې کوم لګولی ټوټل سټاپ لاس دی د ټولو کوینونو لپاره عموما سټاپ لاس موږ لګولی ده چې ټولې پیسې 1000 ډالره موږ ورته ایښي دي په ټریډ کې، د ټولو لپاره چې څومره په تاوان کې روان شم هغه دې ماته ټریډ بند شي. زه بیا دلته راشم باینانس ته. ښه دوستانو، زه د باینانس څخه ووتلم، هغه ټریډر له مانه ورک شو، بل مې راوسته. دلته تاسو ته عموما ټوټل سټاپ لاس یادوي. ټوټل سټاپ لاس د ټولو پیسو لپاره تاسو ورته ایښی شي چې مقصد هغه 100 ډالره وي یا مقصد 50 ډالره وي، څومره فیصدۍ سره ده البته مقصد، یعنی 10% 10% څومره تاسو غواړئ هغه ایښودلی شي چې دومره وي. او د لاندې چې دوستان دغه ایډوانس سیټینګ کې تاسو ته کوم ټیک پروفیټ سټاپ لاس راځي، دغه دوستانو د صرف د یو آرډر لپاره، د یو آرډر لپاره تاسو ورته کړئ. زه ورته وایم چې په یو آرډر کې چې یو کوین کې زه یو ټریډ کې چې ما د تقریبا 50% ګټه وشي دا د کلوز شي، یعنی 100 ډالر ټریډ مې لګولی شي 50 ډالر راته ګټه شي کلوز دي شي یا 10%، څومره تاسو ټیک پروفیټ ورکوئ هغه هم ورکولی شي. خو عموما دوستان د ټیک پروفیټ نه دی، دا تاسو ټریډر ته پرېږدئ. که تاسو غواړئ دغه پیسې مکمل ډول ډېر وخت لپاره پرېږدئ ټریډر سره، نو ښه خبر دا چې ټریډر چې څومره ګټه کوي هغه اکثر وخت په ډېره ګټه پسې ځي. که چېرته کوین په ګټه کې روان شو نو بیا خورا ډېره ګټه کولی شي. اخر تاسو خپل حالاتو ته ګورئ، که ټیک پروفیټ ورکوئ که نه ورکوئ. زما په نظر که تاسو ور نه کړئ غوره ده ټریډر ته پرېږدئ، خو سټاپ لاس ورسره ولګوئ. سټاپ لاس په ستاسو لپاره غوره دی ځکه دوی غټ ټریډران دي، دوی اکثر کراس ټریډونه کوي، کراس راځي. نو په کراس کې چې دا دوی لیکویډیشن پرایس بیخي ټیټ دی، ځکه دوی سره هلته پیسې بیخي زیاتې وي، بزرګونو میلیونونو ډالر دوی په ټریډ لګوي. دوی که ډېرو پیسو ټریډ کوي نو دوی نه لیکویډ کېږي په مارکیټ کې، دوی په میاشتو هم پاتې کېدلی شي، ځکه تر یوې میاشتې که دغه مارکیټ ډېر ډاون شي او بیا پورته لاړ شي، بیا هم اوس مقصد د بیټ کوین قیمت که درته وایم په 3.0 دی، که د داسې ټریډ ولګوي که بیټ کوین 50,000 ته راښکته شي هم یا 40,000 ته راښکته شي هم دی نه لیکویډ کېږي. خو دی په دې باور دی چې مقصد میاشت وروسته بیټ کوین بېرته پورته کېږي 80,000 ته رسېږي، نو دی دومره پاتې کېدلی شي. مګر موږ تاسې پیسې کمې دي، زموږ تاسې پیسې چې کمې په حالت کې بیا موږ تاسې غوره خبره ده چې سټاپ لاس سره وکاروو، ځکه چې موږ ژر لیکویډ کېږو. څومره چې تاسو پیسې کمې هغومره ستاسو لیکویډیشن پرایس چې دا مقصد د ریسک مو زیات دی. نو سټاپ لاس لګوئ. مقصد زه ورته وایم چې زما چې 10% پیسې په یو آرډر کې په تاوان کې زما سټاپ لاس دې بند شي. دلته تاسو خپل ماکس پر آرډر یعنې د ټولو آرډرونو لپاره یو ډول ټیک هغه لګولی شئ سټاپ لاس
نو هغه تاسو خوښي ویې لګوئ پرېږدئ. نو را به شئ دوستانو که چېرته تاسو دغه خپل تړون ورسره دغه ډول جوړ کړ د لاندې 2 خانې ټیک مارک او بیا یې پرېږدئ. خو زه ورسره اوس فلحاله څه کوم صرف کم ټریډونه لګوم. یو ټریډ زه به 10 ټریډونه ولګوم. 10 ټریډونه به څومره کومه مقصد د $50 زه 50 اویلیبل بیلانس لرم او کنفرم باندې کلیک کوم. زه تاسو ته ښایم دوی تاسو ته دغه خپل ډیټیلز ښایي چې دومره ټریډونه تاسو کاپي کړل دومره ګټه او تاوان هر څه ورته وښودل په کنفرم کلیک واخلئ. نو زموږ ټریډ چې دی کافي شو. اوس تاسو راشئ سی ډیټیلز باندې کلیک واخلئ. دغه دوستانو ستاسو ټریډر شو تاسو ټریډونه کاپي کړل خو دغه نه مخکې دلته موږ راځو کافي ټریډ ته راځو. اوس دغه موږ څنګه پیدا کولی شو کوم ټریډر موږ کاپي کړي دي. نو چې بل وخت لپاره تاسو راځئ خپل ټریډونه به د لاندې کافي اپشن تاسو ته ښکاري د بیخ کې تاسو ته ښکاري دلته د کافي کلیک وکړئ. تاسو خپل ټریډونه کولی شئ چې موږ دغه کتل دي او چا سره کاپي کړي دي. اوس موږ دا ټریډ څنګه بیا کنټرولولی شو دا مهمه موضوع ده دوستان. دلته به راشئ په دغه باندې کلیک واخلئ. دغه باندې چې کله مو کلیک واخیسته دوستان دلته تاسو ته بېلابېل اپشن راځي. تاسو دلته کولی شئ چې بیلانس هم کم کړئ یا زیاتې کړئ. دلته غځنې تاسو کولی شئ خپلې پیسې ور کمې کړئ یا زیاتې کړئ هغه هم ستاسو خوښه ده. دلته به د سیټینګ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله هم چې سیټینګ باندې کلیک واخیستم تاسو ته د بیا هم دغه خپل اډرونه مقصد سټاپ لاس ورشئ بیا ایډیټ کولی شئ چې څومره تاسو خوښوي یعنې وروسته کمولی زیاتولی شئ. نو دغه د کاپي ټریډینګ هغه او کوم پوزیشن اوس چې دی ټریډ ولګوي څنګه موږ ته معلومات کېږي دوستان. دی چې ټریډ ولګوي په دغه ځای کې موږ ته معلومیږي دا پوزیشن برخه ویني په دغه ځای کې موږ ته معلومیږي د دومره پیسو ټریډ لګولی زما دومره ورسره په ګټه د ټریډ دومره په ګټه کې دی زما په دومره ورسره په ګټه کې دی او داسې هغه ځای نه بیا هم خپل ټریډ کنټرول یا بندولی څنګه کولی شئ. او که تاسو ټریډونه کړي وي د بیا کلوز کړي وي دلته په هیسټري کې تاسو بیا کتلی شئ چې د څومره پوزیشن نیولي دي کتل دي ټریډ څومره ټریډونه یې کړي دا ټول دلته تاسو ته هیسټري ټوله ښایي هغه ټول تاسو ورسره کتلی شئ. نو که چېرته دوستان تاسو غواړئ چې د خپل ټریډ کینسل کړئ سټاپ یې کړئ نه غواړئ کافي ټریډ وکړئ نو بیا راشئ سمپل په دغه سټاپ کافي باندې کلیک واخلئ او دلته کنفرم باندې کلیک واخلئ ستاسو ټریډ چې کوم دی هغه کافي شو کینسل شو سټاپ شو. نو په دې سره تاسو دغه ټریډینګ څخه بیرته وتلی شئ ستاسو پیسې به بیرته راشي سپاټ والټ. نو دلته اوس تاسو ښکاري زما بیلانس بیرته راغی. په دغه طریقه تاسو هم ټریډونه کافي کولی شئ او هم کولی شئ کاپي ټریډینګ وکړئ. که چا سره کومه پوښتنه وي یا غوښتنه لرئ په زما د ټیلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې شته موږ سره اړیکه نیولی شئ. واتساپ لینک ګروپ هم زه تاسو ته پرېږدم ډسکرپشن کې یا کمنټ وکړئ کمنټ لرئ انشاءالله زه هر چاته ځواب ورکوم. مننه ښه وختونه ښه شېبې ولرئ.